السلام علیکم دوستانو، نن به د پخواني لوبغاړو په اړه څو خبرې درته وکړم. خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ وګرځېږي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست سبسکرایبول مه هېروئ. باید نور د بعضې بوډاګان لوبغاړي د لوبډلې څخه ښه په حرام او په خپله خوښه کډه بار کړي او استعفا وکړي، لکه اصغر افغان، ګلبدین نایب، دولت زدران، شاپور زدران، جاوید احمدي، شهزاد محمدي، سمیع الله شینواری. او دوی باید خپل ځایونه ځوانانو لوبغاړو ته پرېږدي. د اصغر په ځای درویش رسولي سته په بې ټیم کې، د جاوید احمدي بدیل ابراهیم زدران سته، د ګلبدین نایب بدیل عظمت الله عمرزی سته، د دولت زدران بدیل وفادار مومند او ضیاء الرحمن شریفي سته، د شاپور زدران بدیل فضل حق فاروقي سته، د شینواري بدیل شاهد کمال سته، د شهزاد محمدي بدیل رحمان الله ګربز او منیر کاکړ سته. دا ټول ښه لوبغاړي دي، فقط لوبول او ترتیب غواړي. دا منو چې دوی ټولو لوبغاړو ښه کارکردګي کړې ده، د وطن لپاره ډیر خدمتونه او خوارۍ کړي دي. دا احسان به یې نه هېروو، خو حالات ته په کتو د دوی فټنس او نور تخنیکي مسایل دوی نه پرېږدي چې خپل کرکټ ته دوام ورکړي. او بل دا چې د ځوان لوبغاړو حق خوړل کیږي. او زموږ د کرکټ بورډ ډایرکټر صاحب وایي چې د اصغر بدیل نسته په اوسنۍ شرایطو کې په کپتانۍ کې، خو که دوی خبر نه وي او وړاندې یې نو موږ به یې ورته په ګوته کړو. لکه د مثال په ډول ځوان غوره لوبغاړی او ښه کپتان حشمت الله شیدي، همدغسې رحمت شاه زرمتی، راشد خان ارمان، نجیب الله زدران. دغه لوبغاړو نه باید استفاده وسي. لکه حشمت الله شیدي د ټیسټ او 500 ورځو لوبو غوره لوبغاړی هم دی، ورسره ښه کپتان هم کېدلی سي. رحمت شاه زرمتی ورسره ویس کپتان، او راشد خان ارمان د 100 ورځو لوبو غوره لوبغاړی هم دی، ورسره ښه کپتان جوړېدلی سي. او ورسره دویم ویس کپتان نجیب الله زدران جوړېدلی سي. دا اوس ما د نن ورځې ویډیو، که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره شیر کړئ چې تر کرکټ بورډه ورسیږي، او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.